अस्सलाम वालेकुम नाजरीन د नننی ویلاګ سره زم اجاز یوسفزئی کتونکو په دې ویلاګ کې به زه تاسو ته د پاکستان تحریک انصاف چې د اسلام آباد په لور کوم مارچ دی یا احتجاج دی په دې اړه به زه تاسو سره تازه ترین اپډیټس شریکوم. زه چې کوم معلومات تاسو سره شریکوم هغه د شپې د 10 بجو پورې دي، یعنی د 10 بجو پورې چې کوم انفارمیشن ماته موصول شوی دی او د کاروان څه پوزیشن دی، د قافلو څه پوزیشن دی، خاص کر اسلام آباد یا راولپنډي کې ځای په ځای کلیشز شوي دي. په دې اړه به هم تاسو سره زه تازه ترین اپډیټ شریکوم. د ټولو نه اول به ذکر وکم چې د وزیر اعلی الیمین ګنډاپور په مشرۍ کې د ټولو نه لوی قافله چې کوم ده د تازه ترین اطلاعاتو مطابق هغوی د اټک پل کراس کړی دی او دا مهال دوی چچ انټرچینج ته را رسیدلی دي او دغه ځای کې چې کوم دی ډیر لوی رکاوټونه دي او دا عبور کول یقینا چې د تحریک انصاف د کارکنانو لپاره مشکل جوړ شوی دی، ځکه چې کنټینر نه صرف د خاورونه یا د باجرې نه ډک کړی شوی دی بلکې ځای په ځای ویلډ کړی شوی دی او اخوا د دې نه چې کوم دی یعنی د کنټینر نه اخوا یعنی راولپنډي یا اسلام آباد طرف ته چې کوم دی نور هم ټرکونه ودرول شوي دي. هم دغه وجه ده چې دغه قافله په دغه ځای کې لږه ایساره شوې ده. د دې نه علاوه زه به دا ذکر وکړم چې راولپنډي او اسلام آباد د پولیس په کنټرول کې دی. پولیس دلته چې کوم دی ځای په ځای تاسو وینئ ګرځي گشتونه کوي. اسلام آباد تقریبا په 33 مقاماتو باندې مکمله توګه په کنټینرو تړلی شوی دی. د دې نه علاوه په اسلام آباد کې 35,000 پولیس اهلکار، اف سی اهلکار، رینجرز اهلکار تعینات کړی شوي دي. دغه رنګ راولپنډي کې تقریبا د 10,000 پورې ویل کېږي، څوک وایي چې د 15,000 نه سیوا دي. دغه رنګ اف سی اهلکار، پولیس اهلکار او نور رینجرز اهلکار چې کوم دي هغوی هم تعینات کړی شوي دي. یقینا چې زه به د دې خبرې هم تاسو سره دا معلومات هم شریک کړم چې د پنډۍ او اسلام آباد د خلکو د بهر راوتلو چې کوم انحصار دی هغه د خیبر پښتونخوا په قافلو باندې دی چې دغه قافلې څنګه اسلام آباد ته انکیدلو کې کامیاب شي نو یقینا دې خلکو ته به هم حوصله افزایي میلاو شي. خو تر دې دمه دامره غټ کلیشز نه شوي، صرف ډوکلهان ایریا ده په راولپنډي کې یا نور د دې نه ګیر چاپیر چې کوم سیمې دي داسې انفارمیشن موصول شوي دي چې دغه ځای کې کلیشز مخې ته راغلي دي. د دې نه علاوه زه به ذکر وکړم چې د خیبر پښتونخوا نه د وزیر اعلی الیمین ګنډاپور په مشرۍ کې چې کومه قافله ده د دې نه پس چې کوم لوی قافله ده هغه د جنوبي ضلعو ده، یعنی د کرک، لکی مروت، ضلع ټانک، ډیر اسماعیل خان، ساوت وزیرستان، شمالي وزیرستان او دغه رنګ د بلوچستان چې کوم نږدې علاقې دي هغه هم د دې جنوبي اضلاعو د قافلې سره شامل شوي دي او دوی به براسته سی پیک چې کوم دی د اسلام آباد په لور راځي. د دې نه علاوه هزاره ډیویژن نه چې کوم د لوی قافله د اسلام آباد په لور را روانه ده او هزاره کې چې کوم ناران کاغان یا نور چې کوم پاسنۍ علاقې دي هغه علاقو خلک هم د دې سره راوځای شوي دي. د مانسیره خلک دي پخپله، د هریپور او دغه رنګ د ایپټ آباد خلک هم دي. د ایپټ آباد خلک چې کوم دی اگر چې دوی له پکار و چې د خیبر پښتونخوا د خلکو سره راغلي خو مقامي قیادت وي چې نه موږ به د هزاره قافلو سره اسلام آباد په لور درځو ځکه چې دا د دوی لپاره موزون انتهایی ګڼل کېدله. د دې نه علاوه د ملاکن ډیویژن یعنی د چترال او د اپر دیر، لور دیر، سوات، شانګله، بونیر او نور ایریا چې کوم دی په دغه ځای کې ملاکنډ ضلع په خپله شوله د دې قافلې چې کوم دی هغه هم د اسلام آباد په لور را روان شوي دي. مردان صوابی خو د دې نه مخکې ما ذکر وکړو چې هغه د وزیر اعلی الیمین ګنډاپور په قیادت کې د اسلام آباد په لور را روان دي. د دې نه علاوه زه به ذکر وکړم چې راولپنډي ډیویژن چې کوم دی د دې کارکنان چې کوم دي دا به د تحریک انصاف فیصله کن چې کوم مارچ د احتجاج د دې کارکنانو رول په دې کې ډیر زیات سیوا دی ځکه چې د پنډۍ چې څونه حلقې دي یعنی د پنډۍ ډیویژن چې څونه حلقې دي په دې کې تقریبا 10-11 سیټونه چې کوم دي الریډي د پاکستان تحریک انصاف په خپل نوم کړي دي. نو د دې نه دا ثابتېږي که چېرې د خیبر پښتونخوا قافلې انشل اسلام آباد ته یا راولپنډي ته نو یقینا د دې ځای خلکو ته به لږه حوصله افزایي میلاو شي او دوی به هم د اسلام آباد په لور راوځي. د دې نه علاوه ډیر کرټیسزم کېږي په پنجاب باندې چې آیا پنجاب د پاکستان تقریبا 80% دی نو بیا ولې د پنجاب نه قافلې نه را روانېږي. یقینا چې پنجاب دا ځل لږ ډیر متحرک شوی دی او وړې وړې قافلې د مختلفو ښارونو نه را روانې شوي دي، فیصل آباد، ملتان او دغه رنګ لاهور، چکوال، جیلم د دې سیمو نه چې کوم دي قافلې را روانې شوي دي خو دوی ته هم ډیر زیات مشکلات دي. د دې ټولو نه لویه وجه چې کوم ده
په پنجاب کې د پاکستان تحریک انصاف چې کوم مخالف پارټي ده مسلم لیگ نون د هغوی حکمرانی ده او هغوی چې کوم دي هلته په پنجاب کې پولیس د هغوی په کنټرول کې دي نور ادارې چې کوم دي د هغوی په کنټرول کې دي نو یقینا د تحریک انصاف د کارکنانو لپاره دا ډیر زیات ګران دي چې دغه رکاوټونه عبور کړي او د پنډای په لور را روان شي خو که چېرې دوی سلک ډیر رکاوټونه عبور کړل نو د رکاوټونو عبور کېدلو سره به چې کوم دی د دې کارکنانو ته د دغه سیمو یعنې د پنجاب چې کوم ما ذکر وکړه د دې سیمو کارکنانو ته هم یو شی میلاو شي او دوی به هم مخ په وړاندې راشي زه به لږ ذکر وکړم چې څنګه د اټک پل دوی کراس کړی دی د پاکستان تحریک انصاف کارکنانو نو هغه ځای کې ډیر زیات هرډلز چې کوم دی ډیر زیات رکاوټونه او هلته شلنګ هم شوی دی ځای په ځای اطلاعات ترلاسه شوي دي چې د چچ انټرچینج او د اټک په منځ کې چې کوم خلک موجود دي په دې باندې ډیر زیات شلنګ شوی دی خو زما خیال دا دی چې دوی به نننۍ شپه په دغه موټروی باندې تیروي او سبا امکان دی چې دوی راورسي یا به د شپې لږ غونتې سفر وکړي اسلام آباد یا د راولپنډي حدود ته به رانږدې شي نو بیا به چې کوم دی دوی کارکنانو له د آرام موقع ورکړي د خوراک څښاک چې کوم دی دا موقع به ورله ورکړي نو بیا به دوی د اسلام آباد په لور راځي نو زه به د دې نه علاوه د دې خبرې ذکر هم امپورټنټ دی چې د خیبر پښتونخوا چې کوم خلک دي که هغه اسلام آباد ته راورسېدل یا راولپنډي ته راورسېدل نو بیا به چې کوم دی لوکل هلک دوی به هم ضرور په سړکونو راوځي اسلام آباد هر طرف ته چې کوم دی هغه په کنټینرو تړلی شوی دی په ظاهري طور داسې ښکاري چې دا اسلام آباد یا راولپنډي چې کوم دا کنټینرستان کې بدل کړی شوی دی تقریبا 33,000 چې کوم پولیس فورس دی یا رینجرز دی اف سی دی دا پر اسلام آباد کې او 25 نواله 30,000 پورې چې کوم دی پر راولپنډي کې دغه شان سکیورټي عملات تعینات کړی شوی دا د دې نه علاوه د دې خبرې هم ذکر لازم پکار دی چې د خیبر پښتونخوا د وزیر اعلی او د بشرا بیبي ترمنځ د اختلافاتو خبرونه پرونو داسې ډیر زیات په سوشل میډیا یا په مین سټریم میډیا باندې رپورټ کېدل نن دغه افغانانو هم سر خوړلی دی او بشرا بیبي په باقاعده توګه د علي امین ګنډاپور په قیادت کې را روانه شوې ده یعنې کومه قافله چې د علي امین ګنډاپور په سربراهۍ کې را روانه ده پای کې بشرا بیبي هم شامله شوې ده کتونکو تاسو سره به تازه ترین اپډیټس نور هم شریکو خو دا و د نننۍ ورځې اهم ترین ویلاګ راتلونکي ویلاګ پورې مال اجازت راکړئ د الله په امان